السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو په تیر درس کې مونږه حروف حافیه ویلو یعنی ضاد مخرج مونږه ذکر کړو په ډیر ښه طریقې سره. کچا هغه ویډیو نه کتلې نو تاسو لاړ شئ هغه ویډیو ګورئ چې هغه زمونږه اووم نمبر مخرج نن زمونږه اتم نمبر مخرج دی. ګورئ محترمو نن چې دی مونږه حروف ذلقیه یا طرفیه ویو، حروف طرفیه یا ذلقیه. دغه حروف ته حروف طرفیه او ذلقیه دواړه ورته ویل کیږي. کم یو حروف ته پدې کې اول نمبر حرف چې دی دغه لام دی او بیا ورپسې نون دی بیا را ده. نن زمونږ چې دی دغه لام مخرج دغه به مونږ ذکر کوو. دلته وګورئ لام نون را ته حروف طرفیه او ذلقیه وایي. طرفیه ورته ځکه وایي چې دا طرفة اللسان نه ادا کیږي. دغه درې واړه حروف چې دی دا قریب المخرج دي. بهرحال په دې کې به نن مونږه اول نمبر مخرج وایو چې هغه لام دی. کم یو دی هغه لام دی. دا خو تاسو وپېژندو چې دغه درې واړو حروفو ته حروف طرفیه یا ذلقیه ورته ویل کیږي. او ما تاسو ته ویل چې طرفیه ځکه وایي چې دغه د ژبې طرف نه ادا کیږي، طرفة اللسان نه ادا کیږي. ګورئ محترمو اوس راځو لام نه چې لام چې دی دغه کم ځای نه ادا کیږي. دغه قاعده څه شی ده؟ ګورئ لام طرفي لسان. ګورئ دغه طرفي لسان او دغه جبې حصې شو او د غاښونو نومونه دغه مونږه د ضاد نه مخکې چې کم زمونږ درس دی په هغه کې مونږ دغه ذکر کړي دي. نو دغه به تاسو ویډیو ګورئ بیا به په دې باندې پوهیږئ. بهرحال مونږ به کوشش وکړو چې کم لفظ مونږ تاسو ته وایو چې همغه تصویر به تاسو ته په سکرین باندې هم شو کیږي. ګورئ طرفي لسان صح صد حافي لسان طرفي لسان. طرفي لسان اول وپېژنئ چې طرفي لسان کم یو خو حافه وکنه حافة اللسان چې کم ضاد ادا کېدو جبه چې تالو یعنی کم غاښونه دراس علیا سره لګېدل چې کم نو داسې شو حافه لسانو. نن چې دی طرفي لسان دی دینه مخکې چې کم دا ګورئ یو رأس اللسان دی بی طرفي لسان. دا طرفي لسان دی. طرفي لسان صحیح صد حافة اللسان چې هغه ضاد والا او صحیح صد حافة اللسان ضواحکنا ثنایه پوری لام مخرج دی. لام مخرج تاسو وپېژندو طرفي لسان تاسو وپېژندو او صحیح صد سشي حافي لسان صحیح صد حافة اللسان ضواحکنا ثنایه پوری. دغه ضواحک کم یو غاښونه دي، ثنایه کم یو غاښونه دي. ګورئ ثنایا بیا ورپسې ثنایه باس دغه دی رباعي دي بیا انیاب دي بیا ضواحک دي. تقریبا دغه چې دي د لام مخرج دپاره دغه څلور غاښونه راځي. لام کې څو غاښونه؟ څلور غاښونه لګي. ثنایا رباعي انیاب ضواحک. دا چې کله مونږ لام ادا کوو دا غاښونو کم بیخ چې دی بیخ دلته دا دغه چې کله زمونږ دا طرفة اللسان او صحیح صد حافه لسان دی ته ولګي نو بیا چې دی دغه لام ادا کیږي. تاسو ګورئ لام تاسو ګورئ دغه جبه نو تاسو به خپله محسوسوئ چې کله تاسو وایئ. نو ګورئ لام قاعده څه شی شوه؟ طرفي لسان صحیح صد حافة اللسان ضواحکنا ثنایه پورې دا د لام مخرج دی. دا به لګي کم طرف ته؟ دا به لګي زمونږ چې دا طرفي لسان چې دی دغه به زمونږ د غاښونو د ثنایا د رباعي انیاب ضواحک چې کم دا جړ چې دی جړ به ورته ووایو ویښ به ورته ووایو چې دې سره کله ولګي نو بیا دغلته نه لام ادا کیږي. نو دغلته نه خو مونږ دغه وپېژندل چې په دې کې دا څلور واړه غاښونه لګي چې هغه کې ثنایا ده او بیا رباعي انیاب ضواحک. اوس راځو مثالونو ته نو انشاءالله بیا به ډېر ښه په ادایګۍ سره تاسو پوه شئ. لام زبر لا، لام زیر لی لو، لله الحمد قلنا الذين التي فعل
ذلك لك يفعل جعلنا علم علم علم. نو ان شاء الله امید لرم چې تاسو په دې سبق باندې به پوه شئ. لږ مختصر بیا هم درته ویم. طرف لسان، حافه لسان. طرف لسان تاسو وپېژندل. طرف لسان چې کوم دغه زمونږ ژبه دغه طرف دی نو دې ته طرف لسان وایي. او ورپسې دا رأس اللسان دی. د رأس اللسان نه د طرف لسان نه دغه لام ادا کیږي، خو سره لږ حافه لسان څه حصه به ورسره ملاو وي لام کې. چې تاسو کله په لام باندې پریکټس کوئ نو بیا به تاسو ته پته لګي. نو ان شاء الله امید لرم چې زموږ سبقونو په اوریدو باندې تاسو ته فائدہ کیږي. که فائدہ کیږي نو د ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم شیر کړئ، ځکه چې تاسو په شیر کولو په وجه باندې یو کس دغه قران عظیم شان صحیح کو او دغه قواعد زده ک، قران عظیم شان خسته طریقې سره زده کو، نو ډیر ثوابونه به تاسو هم وګټئ. نو ثواب په نیت باندې هغه ته هم شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.